هیواد کې اسلام په دا ډول باندې استفاده کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې کیږي. مثال د افغانستان نه بل ته ښه نشي ورکولی. یا خو به دی چې 500 اسلامي هیوادونو کې افغانستان صحیح اسلام په خلکو باندې نافذ کړی ده او یا په 49 هیوادونو کې غلط دی. په دې بغه کېږي. ته ووایه ځواک صاحب، ته ووایه چې کوم طرف صحیح دی؟ د یو عام انسان په توګه، نه د تاسو په څېر چې د اسلام دایان یو عام انسان یم، زه چې د نړۍ غوڅ اکثریت هیوادونو اسلامي غوڅ اکثریت هیوادونو ته ګورم، هلته پکې نجونې خپلو زده کړو ته ځي. نه ګورئ، اسلام دریځ واضح دی په نجونو زده کړو په اړه. ګورئ د نړۍ ټولو غټو علماو مفتیان افغانستان ته لاړه، همدا خبره تکرار کړه چې اسلام کې د زده کړو مخنیوی نشته. اوس یو څوک راځي مخنیوی کوي، مثلا سیاسي دلیل به هر څه چې لري، صحیح ده، او هغوی کې خپل داخل کې دا مسله ده چې د کې اختلاف دی، څوک یې مني څوک یې نه مني، کنه دا بحث ده. اوس ما او تا ته د مسلمان په صفت باندې پکار نه دي چې ځان پوی کو عام یو که خاص یو، چې راشو وروره چې دغه موضوع اسلام کې دا ده، دریځ معلوم دی د اسلام، هر څه واضح دي، نو بیا ولې ما او تا سر په دې خوږو چې راشو خلکو ته تشریح ورکړو چې موږ خو هر ورځ لګیا. ګوره ما نه د کومه ورځ اورېدلې چې ما ویلي چې د نجونو زده کړې په اسلام کې حرامې دي. بیا ګیله ولې موږ نه کوې؟ خو موږ درته وایو چې ګوره همدې ځای کې ستاسو په مخ کې زه نوروز صاحب ټول به دا اعلان کړو چې په اسلام کې د نجونو زده کړو ته جواز شته. اسلام نه یوازې دا چې جواز ورکوي بلکې تاکید پې کوي چې د ټولنې هغه برخه چې خپلې برخې ته مثلا ښځو ته ګټه کولی شي، په دې زموږ ویډیوګانې شته، دا اسلام ته دغه کوي. اوس یو څوک یې نه ورکوي، اجازه نه ورکوي، نو ولې په اسلام په دې باندې موږ بدنام کړو؟ نه خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي چې موږ په اسلام بدنام کړو. دا هم دا چې ګورې چې یو څوک د اسلام نوم نه استفاده کوي، نو موږ باید خپل شعور لوړ کړو، اسلام مطالعه کوو، وګورو چې هغه مخالف هغه د اسلام مشکل نه دی، مشکل د خلکو دی. ښاغلی حسام، زه د یو عام انسان په توګه دا پوښتنه درنه کوم. عام نه ته قدر یې د هېواد نه یم، زه په اسلام کې مطالعه نه لرم. ماستري لري وروره، څنګه نه؟ اقتصاد کې لرم، مینجمنټ کې ماستري لري، خو ستا تمه دا کېږي چې خپل دین مطالعه کړه کنه له شک پرته. خو زه خو یې نسم کولی چې د یو شیخ او د تاسو د اسلام د دایانو په څېر د دغې خبرې نه کوو. موږ هم همدغه تمه ورځ ستا غوندې مطالعه پکې کوو. نه ندیم صاحب وزیر د تحصیلاتو مستقیما راځي د دې خبرې رد کوي او چیلنج کوي، ټول علما چیلنج کوي چې په حنفي فقه کې راسي مهرباني وکړي ماته ثابت کړي چې په کوم ځای کې عصري علوم شته دي، ولې تاسو د دې خبرې د رد دپاره نه ورځئ؟ همدا اوس درته وایي ته حاضر که بحث ورسره کوو په دې، ته حاضر که دقیقا موږ غواړو چې تاسو دغه خبره ته راشه چیلنج ورکړه، ما راوغواړه بل راوغواړه، زه به ورسره په دې بحث وکړم، د اسلام دلایل به ورته وایم. دقیقا زما همدغومره هدف و. مننه. دې کې جنجال او بحث ته ضرورت نشته، ځکه چې موږ ټول وایو چې اسلام د سولې دین دی، اسلام د محبت دین دی، اسلام چې دی جواز پکې شته دی. دغه ته علماو نړیوال مفتیان ټول وایي چې څوک یې نه مني، نو موږ څنګه کولی شو؟ دقیقا بس ما غوښتل چې دغسې ستاسو موږ باید خپل ګورې په افغانستان کې مشکل څه دی؟ ځوانان عام خاص ټول دین نه مطالعه کوي، دین نه چې سو استفاده کوي. بل مشکل دا دی چې ګورئ زموږ افغانستان کې مشکل د دین نه دی چې خلک دین نه دغه کوي. دا افغانستان کې د داود خان په وخت کې د دیني توجیه نه وه چا سره چې داود خان یې وواژه. افغانستان بدبختۍ له پخوا نه را شروع شوي دي او دا جنجال په دې هېواد کې د زموږ د ځینو خلکو طبیعت هم داسې خشن دی، جګړه کوي، هر سړی کوي، اما موږ خو اوس هغوی خو دین نه و استعمال کړی. بیا ولې په افغانستان کې جګړه وه؟ چینایانو چې خلک وژل دین نه و استعمال کړی. جګړه انساني طبیعت دی، خلک یې کوي. اوس یو څوک راځي د یو دین دغه کوي، اوس ته ما ته راوله یو څوک دې په سریع الفاظو وایي چې په اسلام کې دغه د نجونو زده کړې په دې د قرآني دلایلو باندې حرامې دي، په مقابل کې به موږ دلیل وایو. خو هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې امرسالي، هر سړی چې ته رانیسي درته وایي چې وروره موږ مخالف نه یو، د دې منکر نه یو، اما بحث روان دی. نو اوس زه د یو فرد په توګه څه کولی شو دې نه خوا؟